بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لرن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن لرن یوٹیوب چینل۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کامن سینس کویشچنز۔ دوستو، ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، اور آپ ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستانو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. دا دی زه یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې حاضر یم. نننۍ ویډیو زموږ د کامن ساینس سوالونو باره کې ده. دوستانو، زموږ په دې ویډیو کې تاسو نه پوښتنې کوو، او که کومې پوښتنې ځواب تاسو دی نو په کمنټ کې ولیکئ. موږ د هرې پوښتنې ځواب 10 سیکنډه وروسته تاسو ته وښایو. نو که تاسو زموږ چینل آنلاین لرن تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړئ، نو هیله درنه کومه چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو درسره لائک اور شیئر کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی صورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئے؟ کون صورت دی چې 2 ځله نازل شوی دی؟ وہ کون سی صورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئے؟ کون صورت دی چې 2 ځله نازل شوی دی؟ جواب نمبر 1، سورت فاتحہ، د فاتحہ صورت۔ سوال نمبر 2، ابو العرب کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ ابو العرب کم پیغمبر تا ویل کیگی؟ ابو العرب کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ ابو العرب کم پیغمبر تا ویل کیگی؟ جواب نمبر 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام تا۔ سوال نمبر 3، دنیا کا پہلا اسپتال کہاں بنا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ دنیا کی لومړی اسپتال په کوم ځای کې جوړ او نوم یې څه و؟ دنیا کا پہلا اسپتال کہاں بنا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ دنیا کی لومړی اسپتال په کوم ځای کې جوړ او نوم یې څه و؟ دوستانو، که تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست او تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله درنه کومه چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه. جواب نمبر 3، بغداد میں بیمارستان کے نام سے، بغداد کے بیمارستان پر نوم۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید میں اللہ لفظ کتنے مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید کے اللہ لفظ 100 ځله راغلی دی. دوستو، کہ اب ہمارا چینل میں نہیں اور ابھی تک ہمارا چینل میں نہیں سبسکرائب کیا، میں آپ سے خواہش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرے. بہت بہت شکریہ. قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنے مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید کی اللہ لفظ 100 ځله راغلی دی. جواب ہے 2697 مرتبہ، 319 ځله، 2619. سوال نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام په کوم ځای کې پیدا شوی دی؟ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں. بہت بہت شکریہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام په کوم ځای کې پیدا شوی دی؟ جواب ہے بیت اللحم، فلسطین میں، فلسطین بیت اللحم کې. دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. نو بیا هم هیله درنه کومه چې زموږ ویډیو ته لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو، که کوم ځای کې ما ته تېروتنه شوي، د هغې څخه تاسو نه بخښنه غواړم. د اللہ پامان. دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ میں لکھ دو، میں انشاءاللہ آپ کا سوال جواب دوں گا. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ حافظ.